السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو او ګلالیو ملګرو، زموږ یو ورور پوښتنه کړې وه چې کله موږ ګوګل سرچ انجن کاروو په هغه کې زموږ ژبه پښتو یا پارسي ته واوړي نو بیا وایي هغه سرچ زموږ داسې وي چې موږ ورسره راحته نه یو، څنګه یې بیرته پښتو ته راواړو. د دغه مشکل حل لاره تاسو ته ښایو. دغه مشکل څنګه پیښیږي؟ د نمونې په ډول ګوره، زه دلته راځم، لیکم ګوګل کلیک کومه. کله چې دلته کلیک کومه، دلته تاسو کله سرچ کوئ، هر څه چې سرچ کوئ د نمونې په ډول د سرچ کوم، نو چې کوم سرچ کیږي ګوره دا تاسو ته داسې انګلیش او دا په دې طرف کې داسې انګلیش سایټ ته راځي. نو هغه ملګري پوښتنه داسې وه چې تاسو دلته ګورئ ملګرو چې دلته تاسو کله ګوګل ته راشئ او سرچ کوئ، دې ځای کې تاسو ګوره ګوګل اپورډ ان پښتو یا پارسي. زه دلته پارسي باندې کلیک کوم. د ده وروسته چې زه لیکل کوم، که زه انګلیسي لیکل کوم هم، نو د پارسي او پښتو له طرفه کېږي. فکر مو خبر ته که زه بیا لیکم MCSE نو معلومات ګوره له دغه طرف نه داسې راځي. دې سره زیاتره ملګري راحته بیا نه وي، نور کوم مشکل نشته. او دې ځای کې دغه لیکل هر څه ستاسو فکر شه، همه ویډیوها، تصاویر، اخبار، ویب، کتابها، داسې دا معلومات راځي. نو پوښتنه هم دا ده، اوس که زه بیرته بیک لاړ شم، دلته بیرته دا انګلیسي ژبه نه راکوي، بیرته پښتو ژبه راکوي چې زه پښتو باندې کلیک وکړم. اوس په پښتو کې ده. بیا هم که زه سرچ کوم د نمونې په ډول سرچ کوم، نو بیا هم د دې طرف نه راځي دا سرچ ریزلټ ماته، انځورونه، ویډیوګانې. نو ملګري مو دا پوښتنه کړې وه زموږ ملګري چې کله موږ دغه د ګوګل سرچ چې کومه ده ژبه ده، دا موږ واړو پارسي ته یا پښتو ته، بیرته دلته انګلیسي پرې نه راځي. بیا به څنګه بیرته دلته پارسي لیکلې ده، او چې پارسي ته لاړ شم بیا بیرته راته پښتو لیکي، نو انګلیسي نشته. د دې لپاره به څه کوم؟ نو د دې لپاره تاسو راشئ دلته لاندې دغه اپشن ته ګوره، په ده به کلیک وکړئ. په ده به راشئ سرچ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. د ده وروسته به تاسو راشئ او کلیک به وکړئ په اودر سیټینګ باندې، او دلته به راشئ لانګویج ان ریجن به انتخاب کړئ. په دې ځای کې به ډسپلی لانګویج ته راشئ او دلته به تاسو سرچ کوئ انګلیش. دلته راواغستله، دا به دې نه کنفرم کوئ. چې کنفرم کړه، ژبه ستاسو بېرته چینج شوه. تاسو بېرته کولی شئ چې نارمل یو ځل د ګوګل نه سرچ نه زه وځم، بیا راځم له سره. دا ځل به ستاسو سرچ بېرته انګلیسي ژبه کې ګوره، اول خو یې ګوګل په دې طرف راکړو او دلته بېرته ماته هماغسې all images, video, short video, news, sperm, more tools, everything بیرته انګلیسي ژبې ته شو. نو تاسو ته موږ دغه حل لاره وښودو چې څنګه تاسو کولی شئ د ګوګل سرچ ژبه بیرته انګلیسي ژبې ته واړوئ. مننه.